الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ډیر د قدر وړ معزز او مکرم سامعینو، ناظرینو، ورونو، د افغانستان متدین ولسه، غواړم نن په د حالاتو په تناظر کې درې یا څلور مختصرې خبرې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کم. تاسو ته معلومه ده چې د ډېرې مودې نه د افغانستان مظلوم اولس د دنیا د کافرو د لوري د هر قسمه مشکلاتو سره مخ دی. لږه موده وړاندې چې موږ د آرام ساه واخسته او الله تعالی د یو اسلامي نظام برخمن وګرځولو او د اسلامي نظام په موږ راپرزو که د بدمرغه د کفارو په ځای باندې تش په نوم اسلامي هیواد او زمونږ ګاونډي هیواد په یو بهانه او په بله بهانه باندې د افغانستان د مظلوم اولس په دغې د امن په شیبو کې خوښ نه غواړي او دا کم نظام چې رب العالمین ورته ورکړی دی ورباندې نه فرزو کیږي. غواړم چې یو څو خبرې دې اړوند ستاسو درانه حضور ته وړاندې کم چې دا کم بې رحمه بمباریانې زمونږ په دې وطن کې کیږي او مدارس او مساجد او بې ګناه عوام مسلمانان پکې شهیدانېږي. د بې ګناه وینې حرمت د رب العالمین په درګاه کې څومره دی؟ دویمه مسله مختصرا هغه دا چې په دغسې حالاتو کې چې یو مجاهد مسلمان د یو اسلامي ملک د حریم دفاع کوي، د هغې سرحد ساتونکي مجاهد فضیلت د رب العالمین درګاه کې څومره دی؟ دریم دا چې په دغسې حالاتو کې د افغانستان د اولس شهامت او د دوی ځیرکتیا او شجاعت او زړورتوب باید څومره اوسیږي. او څلورم دا چې په دغسې حالاتو کې چې کله په یو ملک باندې یو څوک تیری کوي او د هغوی مساجد او مدارس بمباروي او د هغوی بې ګناه اولس وژني، د نظام مسؤلیت څه شی دی او د اولس باید د نظام سره هغه همکاري او د نظام ملاتړ څومره وي. او پنځمه خبره دا چې په دغسې حالاتو کې متاسفانه مونږ د ملا او د مفتی په نوم د ځینو خلونه دا الفاظ اورو چې د دغې ظالم حکومت بعضې کړنې چې دی توجیه کوي او د هغې دپاره شرعي دلایل وایي. دغې علماو ته زموږ مختصرا جواب څه شی دی او غوښتنه مو ترې څه شی ده؟ او په شپږمه مرتبه کې د پاکستان عام اولس ته د یو مسلمان په صفت باندې پیغام څه شی دی؟ دا څو خبرې ستاسو درانه حضور ته عرض کول غواړم. معزز سامعینو، ناظرین، ورونو، په اول قدم کې ای د افغانستان مومن او مظلوم اولسه، نن چې زمونږ په خاوره باندې بارود راوري، زمونږ مسلمانان او ماشومان شهیدانېږي، کورونه مو ویجاړېږي، دا یوازې یو سیاسي کشمکش نه دی بلکې د وینې، عزت او د عقیدې مسله ده. په دغسې وخت کې چې د یو افغان یا د یو مسلمان وینه تویېږي، رب العالمین په قرآن کریم کې د مسلمان د وینې حرمت ذکر کړی. الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. د بے ګناه انسان وجل داسې دی لکه ټول انسانیت وجل یا لکه ټول انسانان وجل. نو هر څوک چې د ملکی وګړو وینه تویي، د بے ګناه ولس وینه تویي، هغه د رب العالمین د سخت حساب لاندې دی. که هر عنوان ورته ورکوي او که د هر ادرس نه دا وینه تویول غواړي. په دغسې وخت کې چې په سرحداتو کې مجاهدین د خپل اسلامی ملک او د اسلامی نظام او د هغې د حریم ساتنه کوي، هغه زلمیان چې د سرحد په کرخه د خپلې خاورې او ولس د دفاع دپاره ولاړ دي، که نیت د رب العالمین رضا وي، نه انتقام او شهرت یا نه ظلم او زیاتی، نو دوی د ډاډ او اطمینان ولري چې هغوی د رباط اهل دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها. یو ورځ د رب العالمین په لار کې د سرحد ساتنه د ټولې دنیا نه غوره ده، او که څوک د خپلې خاورې یا د مال او د نفس د دفاع په حالت کې ووژلی شي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې من قتل دون دمه فهو شهید. څوک د خپل ځان په حفاظت کې، د خپل مال په حفاظت کې قتل کړی شي، هغه انسان شهید دی. اجر د نیت، عدالت او د شرعي حدودو په مراعات پورې تړلی دی. افغان اولسه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان اولس د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړي چې ایمان د باروتو نه قوي دی. دلته سجده د بم لاندې هم نه پرېښودل کیږي، دلته تکبیر د ویرې د عمله نه چوپ کیږي، دلته عزت د ژوند په بدل باندې هم نه خرڅیږي. دا ملت د ظلم په وړاندې ټیټ شوی نه دی او انشاءالله چې آینده به هم ټیټ نشي. د افغانانو دا زرغون تاریخ چې د کلونو راسي د ظلم او د جبر د دښمنانو سره مخ دي، او لوی امپراتورۍ دلته راغلي او په شوم نیت باندې او د شومو موخو او اهدافو دپاره یې دلته قدمونه کېښودل. داسې د ذلت سره رب العالمین مخ کړل او د شرمندګۍ په حالت کې د دې پاکې خاورې نه ووتل چې نن هم د حسرت لاسونه مروړي او د دغې خپل تیر کار جبران غواړي، خو لیکن نه تاریخ اجازت ورکوي او نه ورته خپل اولس اجازت ورکوي. په داسې حالاتو کې د اسلامي نظام مسؤلیت دروند دی. د اولس د مینې مال، د وینې د اولس د مال او ناموس ساتنه، دویم حکمت، تدبیر او صبر، د جګړې په صورت کې د شرعي اصولو مراعت. موږ د اولس په صفت باندې د خپل پاک او اسلامي نظام ته وایو تر څو چې ته د اسلام، عدالت او د مظلوم د دفاع په لاره ولاړ یې، ولس د ترشا ولاړ دی. موږ تاسو ته دا ډاډ درکو چې هره لحظه به د تاسو سره یو او د دغې مظلوم ولس د دفاع په خاطر باندې قدم په قدم مو ملګري یو. تاسو خپل وحدت وساتئ، اختلاف مه خپروئ او د امت عزت په پام کې ونیسئ. دې ته راځم چې دا ظالمانه کړنه چې د ډېرې مودې نه په افغانانو باندې بې ګناه بمباریان او توپونه راوریږي او د هغې ترڅنګ د دغې نظام ځینې د مفتیانو د ملایانو په نوم باندې لګیا دي او دا ظلم توجیه کوي. هغې ته مو خواست دا دی چې ځینې کسان د دین په نامه د سیاسي ظلم دپاره دلیل جوړوي. موږ ورته وایو اسلام د بې ګناه انسان د وینې اجازه نه ورکوي. اسلام د ماشوم او د ښځې د هدف ګرځولو اجازه نه ورکوي. اسلام د ظلم په ملاتړ فتوا نه مني. عالم هغه دی چې د حق کلمه د ظالم په وړاندې ووایي، نه دا چې د ظالم دپاره شرعي لباس جوړ کړي. که څوک د بمبار ملاتړ کوي او بیا ځان د شریعت مدافع بولي، هغه د قیامت د ورځې دپاره خپل ځان ته جواب تیار کړي.
نو اے ملایانو او اے مفتیانو د پاک رب خاطرو کې چې د دین د ادرسه مغږیږئ د دغه خپل بی غیرت ضمیر او د احساس په خاطر باندې د شریعت په پاک لمنې باندې داغ مه لګوئ بلکې مرګ او ژوند د رب العالمین په اختیار کې دی که تاسو مجبوره یاستئ او یا د چا د خوشحالولو دپاره دا کار کوئ نو د مخلوق خوشحالي باید د خالق د خوشحالۍ نه وړاندې ونه ګڼلی شي موږ تاسو شرعي وجیبه دا ده چې د خالق خوشحالي باید مقدم کو ظالم ته باید ظالم ووایو مظلوم ته باید مظلوم ووایو او د ظالم طرف ته بالکل میلان ونکو لکه څنګه چې د شریعت تقاضا ده زموږ او ستاسو نه دا چې د ظالم تر څنګ ودرېږو او د هغوی کرغېړنې کړنې موږ د شریعت په لباس کې ورته توجیه کو او ډیر د حسرت ځای لا بیا دا دی چې د دومره لوی لوی القابو سره چې دوی ځان ته وایي د شیخ الاسلام او د مفتی اعظم او دغه رنګې چې دی د عالم او د شیخ د لقب تر عنوان لاندې نن د ظالم ظلم توجیه کوي او بیا اسلامي امت ته د مناظرې چیلنج ورکوي د دغې خپلو کرغېړنو کړنو په اړه باندې او بیا د هغې ترڅنګ کم مساجد او مدارس چې دوی بمباروي نو د مسجد درار نسبت ورته کوي موږ وایو افغانان که د جهاد په میدان کې دوی شهرت لري او د جهاد میدانونه یې ګټلي تاسو ته معلومه ده چې الحمدلله افغانستان علما د افغانستان دا په یو میدان کې هم د دښمن د مقابلې نه رستو شوي نه دي او نه رستو کیږي افغانان تنها د جهاد د میدان اتلان نه دي افغانانو چې څنګه د توري جهاد ګټلی افغانانو کلتوري جهادونه ګټلي افغانانو د عقیدي جهادونه ګټلي د نظریي جهادونه یې ګټلي علما دي او شیوخ دي الحمدلله زعیم د احادیثو شیخ دی استاد دی مونږ ته چیلنجونه مه راکوئ او مونږ ته د چیلنجونو چل خایئ او که بیا مونږ زړه کې ارمان وي چې دا ظالمانه کړنې د شریعت په لباس کې تاسو توجیه کوئ ستاسو چیلنج مونږ ته په سر سترګو باندې قبول دی وخت تاسو وټاکئ او حاضري او آمادګي زموږ مسؤلیت عالمي دنیا به وګوري او خبره به واضح او څرګنده شي چې حق د چا سره دی او د حق مدافعین څوک دي او باطل پرست خلک څوک دي او د باطل پرستو خلکو حامیان کم علما دي آخره کې راځم د پاکستان عام مسلمان اولس ته یو پیغام لرو هغه دا چې ای زموږ مسلمان ورونو مونږ تاسو د حکومتونو په جرم نه ملامتو مونږ پوهیږو چې عام اولس اکثره د پریکړو اختیار نه لري خو تاسو ته وایو چې د ظلم په وړاندې چپ مه اوسیږئ افغان یا د یو مسلمان ماشوم د پاره غږ پورته کوي د خپلو واکدارانو نه د عدل غوښتنه وکوي د مسلمان ورور سره خپل درد شریک کوي مونږ تاسې ورونه یو مونږ تاسو څوک په کرښو باندې نشي جدا کولی د تاریخ نه زموږ او ستاسو اخوت او ورورولي همدغسې برقرار وه چونکې مونږ وخت تیر کړی دی هلته د ستاسو مظلومیت مونږ ته معلوم دی او دغه رنګې چې د حکومت کمې کړنې مو دي چې تاسو په خپل منځ کې په کم انداز باندې توجیه کوئ د هغې نه هم آګاه یو مونږ په دې پوهیو چې تاسو د دوی د ظلم حامیان نه یاستئ په دې هم پوهیو چې تاسو مونږ سره خواخوږي لرئ او درد را سره زړه کې لرئ راځئ په دغسې حساس وخت کې خپل شرعي مسؤلیت ادا کوي الله تعالی فرمایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان سره ورونه دي د خپلې ورورولۍ مظاهره وکئ علماو نه مو خواست دی چې تاسو د افغانانو سره او د دغې بګناه مسلمانانو سره خپله همدردي شریکه کوي د ظالم د حمایت دپاره شریعت باندې داغ مه لګوئ څنګه به وشي په داسې حالاتو کې چې یو مفتی او عالم لګیا دی او دا ظالمانه کړنې توجیه کوي تاسو به بېګا د امریکا د رئیس جمهور پیام اورېدلی وي چې ویل یې چې د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د یو فوجي مشر نه زه راضي یم او خوشحال یم او ښه واکداران خدای تعالی هغوی ته ورکړي دي نو آیا د افغانستان اولس د مظلومیت دپاره او د هغې نظام د ظلم دپاره د کفارو دا تایید کافي نه دی که نور موږ تاسو ته شرعي دلایل په دې اړه باندې برابر کړو راځم آخر ته
ظلم موقت وي خو د مظلوم دعا اسمان ته رسیږي. شهیدان مړه نه دي بلکې ژوندي دي. مجاهد چې د دفاع په حال کې ولاړ وي هغه د عزت په لاره ولاړ وي. الله تعالی دې زمونږ شهیدان قبول کړي. سرحد ساتونکي دې رب العالمین ثابت قدم وساتي. ولس ته دې صبر او فتح نصیب کړي او هر ظالم ته دې رب العالمین هدایت وکړي او یې له ظلم لاس واخلي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.